بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمن اورېدونکو یو ځل بیا سلامونه، نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو، د ننګرهار ولایت غني خیل ولسوالۍ د 83مې ساحې ته راغلی یم. په دې ساحه کې هم د یو داسې غمجنې کورنۍ سره مخ شوم چې تقریبا 9 میاشتې کېږي چې دا په دغه کټ کې پروت دی. په ځوانۍ باندې مزدوري کوله، د دغه بچو د رزق په پاکستان ته تللی او هلته یو کوم زهریله څه چلی دی او دغه دومې تاسې ګورئ چې غوښې ورنه دوړېدلې دي. په ډېرو ډاکټرانو یې ګرځولی دی، ډېرو ډاکټرانو ته تللی دی، خو نور د علاج وس نشته. د ده نه به نور په خپله واورو چې تر اوسه پورې د ده نه په دغه مرض باندې څومره مصرف وشو، د تاسې غوښتنه څه ده؟ راځئ دغه پوښتنې به ټولې تاسې سره شریکې کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم لال محمد دی، د چین ولسوالۍ باندر درې اوسېدونکی یم. زما دا 9مه میاشت دغه مرستې راته رسېدلې ده. ګرانو وروڼو، تاسو ته ښه معلومه ده چې افغانستان کې دا 2 کاله کار ژوند شته نه و. زه لاړم پاکستان له مزدورۍ له، هلته پیمپرو کارخانه کې وم. 12,000 روپۍ زما تنخوا وه کلدارې. نو ما دغه بچو له رزق ګټل او مزدوري به کړه. نو هلته زه چې وچېچلم، خو ما ته معلوم نه شو چې هغه څه کوم زهرجن شی و. زما غونډه پښه خرابه شوه او بس اوس په کاټ کې پروت یم. کم و زیات 2,00,000 روپۍ مصرف په ما باندې وشو، خو نور زما وس نشته. زما د یو هیوادوالو او د خلکو غټو خلکو شتمنو خلکو نه دا غوښتنه چې ما سره مرسته وکړه. زما اوس هم پښه جوړه نه ده، اوس هم تکلیف کې یم، درد دی راته. دلته هم په پردي کور کې اوسېږم او کار ژوند نشته دی. پلار مې سپین ږیری دی، دغه بچي هم را په غاړه دي او بې سوری مې پیسې را سره نشته. زه بیا ډاکټرانو غوښتی یم پاکستان ته علاج لپاره، خو ما سره پیسې نشته. زه په خپله باندې 6 کسه کورمه یم، مزدورۍ پته نه لګي، درک نه لګي. زه خپله چې کوم وم دې دغه پاکستان لاړم چې بې سوري وه، غریبي وه، مجبوري وه. هلته هم دغسې مرض ما ته ولګېده چې وچېچلم. نو اوس نه کار شته، نه ژوند شته، بجټ را غاړې دی، غریبي ده، بې سوري ده. په قرضو هم راستړی شوم، قرضونه هم خلکو نه راخیستي. کم و زیات اوس هم د 3 لکه پاکستانی کلدارې باقي یم او کور کې هم خوراک څښاک لګي. زما وسه نشته دی چې زه د بچو له نفقه پیدا کړم. په خپله خو په کټ پروت یم، علاج ما نشته. نو زما د شتمنو خلکو نه دا غوښتنه ده چې ما سره مرسته وکړه. هغه په بهر کې وي او که په داخل کې. دا زما دوسیاګانې دي، دا زما پاکستان غونډ پیسونه او معلومات دي. کم و زیات 9 ډراپۍ نه ما ته راچول شوي ده. 11 اپریشنې زما شوي. یو طرف ته مریض یم، په ما باندې خپله دردونه تکلیفونه دي، بل طرف ته بچي مې دي، خوراک څښاک لګي، مصارف دي، نه سبا خرڅ یو په 2 ګران شوي دي. بچي ما ته داسې خبرې وکړه چې یو پیری نه چې 100 پیری په ما مرګ تېروي. زه وس نه لرم، داسې شی نه ما ته وښیه چې زه وس نه لرم چې ولې دا زه واخلم. چې جوړ و مار څه ورله کړه، مزدوري مې کړه، خواري مې کړه، ما کوم تکلیف دوی باندې نه راوستلی. اوس ضعیفه یم. بس زما بچي چې بهر په کومو کوڅو کې یا په کوم ځای کې ماشومانو سره لوبو شی وینم، وایي دادا ماله مصالې لارۍ واخله. زه وس نه لرم، بچ شی وکړو، بې سوری یم، غریب یم. دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دغه کوم مریض چې پروت دی دا زما مشر زوی دی، دې ته ما واده کړی دی، 4 بچي لري، 2 کسه دی خپله دغه 6 کسه فامیل دی او زه خپله باندې بال بچهدار یم. نو د 9 میاشتې وشوې دی ما ته په کټ باندې پروت دی. پاکستان ته غریب تللی، ورته مزدورۍ ته په کارخانه کې چې وچېچل. نو مکمله پښه یې د نیمیا ګړۍ نه کته بس دا غوښې خوسا شوې. نو یو کم 50 ډراپۍ دته موږ واچوله او 11 اپریشنه مې ورته وکړه. نو اوس ډاکټرانو بیا غوښته دی دغه د 5 میاشتې نه 28 تاریخ یې راکړی دی. دا اوس هم ما نه پیسو د خوارۍ پاتې دی.
نو بس دې ته مجبور یو چې نم ځمکه شته نم ښایسته خو چې سرمایه و هغې نه خلاص شو په بورو روپۍ راخیستې دي 3 لکه کلدارې ما باندې اوس دي دا زما نه خلک غواړي یو پلو بجټ راغاړی دی بل پلو راته مریض پروت دی کله یې کښته ورمه کله یې پورته ورمه تمامه روژه ما په چاندو په دغه ما یې راتېره کړه په سوال باندې او اوس هم دغه کومه خوراکه چې موږ کړو غله او غنم دا مال خلکو په زکات یې راکړي دي دغه ته ناست یو او نور هم وس نشته نو د غټو چارواکو نه او دغو نه زموږ دا دغه دی چې موږ سره مرسته وکړه او دغه مریض پاکستان ته ویسم 2 لکه کلدارې پرېشن ما راځي نو ما سره 1 روپۍ نشته دی نو زما مریض ما چې کوم روپۍ راځي دا یو کس مالدار یا 2 کسانو وس کږي نو ما سره کومک وکړی ډېر زیات مجبور یم زه الله رضا پاره دا کومک او مدد ما سره وکړ ډېر زیات مجبور یم ډېر زیات غریب یم بس ما د الله امر وشو بس مونږ قبول دی خو ډېر بېوسه یو مسلمان ورور دی بس دا کاش پروت دی 15 وخته مونځ او داس وکړه بل شی نه خپل بچو ته به را جوړ شي نفقه به الله پیدا کا او د 10 میاشته په کټ ماته پروت دی بس زه متناسب یم دغسې کټ کې نه هلته تلاړ شم نه دلته تلاړ شم او نو علاج مونږ هم ولاکه راځي نو مونږ څه وکړو قدرمن دوستانو د دغې کورنۍ په مکمل حال باندې تاسې پوه شوئ څه خبرې درته دغه ورور په خپله وکړي او څه یې د دې والد صاحب درته وکړي دغه دوسیه دغه پرچې تاسو ګورئ دا 9 میاشتو کې چې د دغه د والد صاحب سره څه وو په دې خپل زوی باندې ولګول نورې خبرې تاسو د بېوسۍ په خپله واورېدې شتمنو وروڼو نه بار بار غوښتنه کوو چې ستاسو په مرستو باندې زموږ په دغه ویډیوګانو کې تاسو بیله بیله ویډیو وګورئ ستاسو په مرستو باندې د ډېرو مریضانو علاجونه وشول او شکر الحمدلله د المقدس خیریه بنسټ تر اوسه د چا د مرستې 1 روپۍ هم دغه ګاډي تیلو ته هم نه ده ورچولې په دې شکر وباسم نیت صفا منزل اسان څومره چې د الله رضا دپاره منډه ترړه وهل کېږي څومره چې هر قدم د دغه بنسټ هر یو غړی ږدي نو الله رب العزت پکې برکت اچوي دغسې کورنیو ته خوشحالیانې ورنصیب شوي دي د بهر هېواد اوسېدونکي خلک چې دي اوس فعلا دا منم چې هغوی د خپلو بچیانو د مجبورۍ دپاره تللي دي خو دغسې خلکو ته هم په خپلو شتمنیو کې برخه ورکړئ او د دغسې خلکو تر شا سره ملاتړ وکړئ ډېره زیاته مننه